ارواپوهنه وایي دا څو خبرې د هر انسان ژوند ښه کولی شي. لومړی، هیڅکله هم خپل ژوند له نورو سره مه پرتله کوئ، ځکه تاسو نه پوهیږئ د هغوی په ژوند کې څه تیریږي. دوهم، منفي فکر مه کوئ، د دې پر ځای خپله انرژي په مثبتو کارونو مصرف کړئ. دریم، خپله له اندازې ډیره انرژي په کار مه مصرفوئ. څلورم، ځان ډیر جدي مه نیسئ. پنځم، خپله وړتیا د نورو په بې ارزښته کارونو مه مصرفوئ. شپږم، په ویښه ډیر خیالونه ګورئ، د عملي کولو لپاره یې مټې بډ وهئ. اووم، له حسادت څخه لاس واخلئ، ځکه دا مو شخصیت ته تاوان رسوي. اتم، تیر هیر کړئ، د تیروتنې هر ځل یادونه ګټه نه لري، دا کار مو د اوس آرامښت له منځه وړي. نهم، ژوند ډیر لنډ دی، په دې نه ارزي چې له یو بل نه متنفر اوسو، هڅه وکړئ چې مینه خپره کړئ. لسم، له وخت سره سمون یا گذشت ولرئ، ځکه نه سمون مو تاواني کوي. یولسم، له ځان نه پرته بل څوک تاسو نشي خوشحالولی، نو ځان خوشحاله ساتئ. دولسم، ژوند یو ټولګی دی، نو ضرور پکې یوه زده کړه ده. دیارلسم، په ژوند کې ستونزې د الجبر درس په شکل دي، نو د حل لپاره یې فورمولونه زده کړئ. څوارلسم، ډیر وخاندئ، په شونډو مسکا مه هیروئ. پنځلسم، مجبوره نه یې چې په هر بحث کې بریالي شئ، له ناکامي مو درس واخلئ، دا کارونه د ټولنیزو اړیکو لپاره وکړئ. شپاړسم، کله ناکله خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته زنګ ووهئ. اوولسم، هره ورځ یو نوی او ښه شی نورو ته ور زده کړئ، خپله هم د زده کړې په حال کې اوسئ. اتلسم، د هر چا لپاره بښنه کوئ، که هر څومره دا کار درته سخت هم اوسي. نولسم، د دوستانو په لیست کې مو ماشومان او لویانو ته هم ځای ورکړئ. شلم، کوښښ وکړئ هره ورځ 3 نفره وخندوئ. 21م، دا چې نور ستا په اړه څه فکر کوي دا مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د خپل ځان په اړه څه فکر کوئ. 22م، د ناروغۍ په وخت کې له روغتیا پرته بل کار په اړه هیڅ فکر مه کوئ، د کامیابه ژوند لپاره دا کارونه وکړئ. 23م، مثبت کارونه وکړئ. 24م، له بې ګټې زیشت یا هم ناخوښه کار لاس واخلئ. 25م، مینه د هرې ستونزې او هرې ناروغۍ درمل دی. 26م، ډاډه اوسئ چې یوه ورځ به مو هڅې رنګ راوړي، د روغتیا لپاره هم پام وکړئ. 28م، اوبه ډېرې وڅښئ. 28م، سهارنۍ مه هېروئ. 29م، له ترکاري ډېره ګټه واخلئ. 30م، ویټامین لرونکي خواړه وخورئ. 31م، ورزش وکړئ. 32م، هره ورځ 10 دقیقې سکون او آرامښت وکړئ. 33م، 7 ساعته خوب وکړئ. الله جل جلاله دې د دغه خبرو د عملي کولو توفیق لومړی ماته او بیا تاسو ټولو قدرمندو ته در په برخه کړي.